بیا ورته تپوس دا شوی دی چې یو انسان نه مونځونه پاتې شي نو دی به دا مونځونه څنګه راګرځوي خو دا قیمتي سوال دی او زموږ نه بار بار شوی او بار بار به جواب ورکوو ځکه چې مسله د مانځه ده او مونځ په ورځ کې بار بار راځي جواب د دې مسلې وبالله التوفیق چې الله سبحانه وتعالی د هر عبادت لپاره خپل وختونه خاص کړي دي په هغې کې د الله سبحانه وتعالی حکمت دی که موږ ته معلوم شي او که موږ ته معلوم نه شي خو چې الله څه وایي زموږ په سره سترګو موږ به ځان خاورې کوو خو د الله په خبر باندې به عمل کوو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا دا مونځ چې دی دا به د مسلمانانو باندې پره شوی دی په خپل خپل وخت کې د ستا مرجي نه چې کوم ټیم کې کوې کوم سړي نه چې مونځونه پاتې شي دا به دوه قسمه دی اولنی چې پاتې شي د ده نه مونځ د عذر د لاسه خوب یا تیر شي یا بل څه عذر نو په ده باندې څه ګناه نشتي او په ده باندې واجب دی چې دا مونځ راوګرځوي په کم ټیم کې به راګرځوي نو دا خبره کمزوري ده کم چې مشهوره ده زموږ په منځ کې چې دغه بل مونځ سره به راګرځوي لکه مازدیګر مونځ پاتې شو نو کله به راګرځوي سبا د مازدیګر مانځه سره به راګرځوي ماسخوتن سبا ماسخوته مانځه سره دې باندې هېڅ دلیل نشته او عقل هم نه مني نن مازدیګر مونځ ته نه پاتې وي سبا مازدیګر پورې ته انتظار کوې که مرګ راغی منځ کې نو په تا باندې خو مونځ پاتې شو ښه د دې کوم وخته پورې چې تا نه پاتې شوی دی لکه اوس یو سړی 5 بجې راپاڅېد مازدیګر مونځ د ده نه شوی دی د دې 5 پورې خو دی معذوره دی اوده پاتې شوی خو د 5 نه چې دی سبا مازدیګر پورې ناست دی نو دا خو دی قصدن عمدن ناست دی د ده سره اوس څه عذر دی چې دی ناسته انتظار کوي او حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله روایت ته په صحیح بخاری کې مشته صحیح مسلم کې من نسي صلاه چانه چې مونځ یې شو فليصليها اذا ذكرها هغه وخت کې دوی کې کله چې ورته آیات شي لا کفاره لها الا ذلك د دې بله څه کفاره نشته مګر دغه ده او د امام مسلم په روایت کې ورسره دا زیادت راغلی او نام عنها یا دې اوده پاتې شي او روایت کې دا هم راځي په صحیح مسلم کې شته رسول صلی الله علیه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاه په تاسو یې که څوک پرېوته اوده شو موبایل یې په ټیم کړی او خلکو ته ویلو ما راپاڅېږو خو انسان دی پاتې شو ده او غفل عنها یا دې غافله پاتې شو هېر شو چې دماغونه خبره وتې وه فليصليها اذا ذكرها کله چې ورته رایاد شي دغه ټیم کې به یې کوي ولأن الله فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري دا دلیل به رسول صلی الله علیه وسلم وګرځو نو دې نه مسله واضحه شو چې قضا شوي مونځونه به څنګه راګرځي ښه که ډېري نو په ترتیب سره به راګرځي څنګه ترتیب چې دی لکه اوس یو سړي نه ماسپښین مازدیګر ماښام پاتې شوي نو دا مونځ چې دی راګرځي څنګه به راګرځي ماسپښین مازدیګر ماښام په دې ترتیب سره کوم چې هغې خپل ترتیب دی په هغه ترتیب سره به یې راګرځي دغه اولنی قسم خلک شو دویم قسم خلک هغه دي چې قصدن عمدني مونځ لیټ کړی لکه 9 بجې ډیوټي ده 9 بجې راپاڅېدلی دا ډېر دي ګورې او دې خبرې ته غوږ کېدی 9 بجې ډیوټي ده 9 بجې راپاڅېدلی نو دا سړی که دا مونځ 1 لاک پیرې راوګرځي الله یې ترېنه قبلوي د هغه منځ لپاره قضا نشتي کوم چې قصدن عمدن لیټ شوی ځکه چې الله وایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا مونځ په خپل خپل وخت دې څنګه دغه کوي دویمه ده یو سړی معذوري صحیح ده داسې خو عذر نشته درېیمه ده که دی د وخت نه مخکې وکړي نو ټول ورته وایي ستا دا مونځ نه کېږي دقه شان چې د وخت نه وروسته یې قصدن عمدن وکړي د ده دا مونځ هم نه کېږي او دا فتوه د عمر بن خطاب او دغه شان